په کابل کې د پیغمبر اعظم کلتوري او خیریه بنسټ د 24مه د شوروي لښکرو د وتلو ورځ په ځانګړو مراسمو سره ونمانځله. په دغه مراسمو کې ویناوالو د خلکو پر یووالي او د دولت لخوا د ټولو خلکو حقونو ته په پاملرنې ټینګار وکړ. ویل چې دغه حل لارې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د جهاد لاسته راوړنې ساتلی شي. افغانستان اشغال نظامی کرد، ولکن مجاهدین شدت حملات مجاهدین هم قوی شد، روحیه ایشان را از دست ندادند، حرکت کردند. از تمام نقطه کشور مجاهدین حرکت کردند. تمام افغانستان قله ها و دشت ها و دمن ها همه سنگر و آشیان دلیر مردان و شجاعان همین کشور بودن که از بن هر صخره و سنگ فریاد الله اکبر بلند بودن و در مقابل دشمن استادگی کردن. د غونډې ګډونوالو وویل چې د جهاد ارزښتونه او مسؤلیت ادامه لري او مسلمانان باید خپل یووالی وساتي. مجاهدینی را داریم که برای اسلام زندگی کردن، برای حفظ ارزش‌های اسلامی تلاش کردن، ایثار داشتن، فداکاری داشتن و لازم هست که از این مجاهدین تقدیر صورت بگیره، تجلیل صورت بگیره. مجاهدین واقعی که برای اسلام مبارزه کردن و با اتحادشان پیروز شدن بر ابرقدرت‌ها. د دغه مراسمو ویناوالو همداراز له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د مجاهدینو سرښندنې او د جهاد ارزښتونو ساتلو ته د ځانګړې پاملرنه وکړي.